سلامونه، وخت مو په خیر. د ملي امنیت شورا وایي د امریکا او طالبانو تړون د بین الافغاني مسایلو د پریکړو بنسټ نه دی. دغه شورا ویلي طالبان د نظام پر میکانیزم تر بحث مخکې د دې خاورې د خلکو د وینو مسؤلین دي. ازبکستان د افغانستان له لارې پیښور ته د اورګاډي د پلان هرکلی وکړ. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر دغه پروژه د افغانستان له لارې د جنوبي اسیا او منځنۍ اسیا د ارتباط لپاره مهمه بللې ده. د شهید شویو او ټپي شویو سرتیرو امتیازات زیات شول. د ملي دفاع وزارت وایي له دې وروسته به پر پخوانیو امتیازاتو سربیره د هر شهید کورنۍ ته 100,000 افغانۍ او هر ټپي ته 50,000 افغانۍ ورکول کیږي. بلخ کې هره میاشت 500,000 غوښین چرګان تولیدیږي. ځایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د غوښینو چرګانو د تولید 15 فابریکې فعالیت کوي. او هرات ولایت کې د تروریستانو 11 کسیزه ډله ونیوله شوه. د هرات والي سید عبدالوحید قتالي وایي چې د دغو وسلوالو د طالبانو د استخباراتو په مستقیم دستور په ښار او ولسوالیو کې هدفي وژنې کول.